د دې میاشت چې کوم دی قدر وکړو د دې احترام وکړو د دې قدر او احترام څه دی محترمو د قرآن مجید تلاوت کول دي ذکر اذکار کول دي دغه شان نوافل کول دي په دې میاشت کې محترمو د غریبانو د یتیمانو د مسکینانو خیال ساتل دي ځان چې کوم دی د جنگ جګړو نه چې کوم دی مې کول دي د غلطو مجلسونو نه ځان چې کوم دی هغه ساتل دي نو بیا موږ لفقار چې دې میاشت قدر او احترام وکړو ځکه محترمو که چېرته موږ او تاسو دې میاشت قدر او احترام وکړو یقینا چې موږ او تاسو به د جنت مستحق وګرځېږو علماو یو واقعه را نقل کړې ده چې یو مجوسي او د هغه زوی په ښکاره باندې د مسلمانانو د وړاندې خوراک کاوه د رمضان مبارک په دې میاشت کې نو چې کله دغه مجوسي ته فتح ولګېدله نو د خپل زوی چې کوم دی ووهله او منې کو او ورته وویل چې تا ته شرم نه درځي چې ته د مسلمانانو د وړاندې چې کوم دی خوراک کې د هغوی روژه د هغوی د وړاندې خوراک کې وایي کله چې دغه مجوسي وفات شو یوه ورځ د دغه کلي یو غټ عالم و هغه دا په خوب کې ولیدو چې په خوب کې ولیدو نو دی په جنت کې تابېږي دغه عالم د دغه مجوسي نه تپوس وکړو چې آیا ته خو مجوسي وي ته څنګه جنت ته راغلې هغه ورته وویل چې کله ما یو ورځ زما زوی چې کوم دی د مسلمانانو د وړاندې خوراک کولو نو ما هغه زوی چې کوم دی منع کو هغه مې ووهلو چې ته وایې د مسلمانانو د وړاندې چې کوم دی خوراک کې یعنی د رمضان المبارک د آداب خیر وساتو نو چې کله زه وفات کېدلم نو الله جل شانه ماته د یو آدابو د وجې نه چې کوم دی ماته ایمان را نصیب کو او زه د ایمان سره چې کوم دی د دنیا نه لاړم نو بیا چې محترم یو انسان مسلمان وي ټول عمر چې کوم دی د الله جل شانه په اطاعت کې تیر کړی وي ټول عمر د الله جل شانه بندګي کړې وي ټول عمر چې کوم دی د شریعت د حدود خیال ساتلی وي نو چې هغه بیا د رمضان المبارک د آداب خیال وساتي او د دې فرضي روژې ونیسي محترمو او د رمضان المبارک تراویح وکړي نو آیا محترمو الله جل شانه به داسې کس ته ایمان نه نصیب کوي نو عزتمند ورونو بیا د موږ او تاسو د رمضان المبارک د آداب خیال وساتو